اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ټولو نه مخکې زما چې څومره اوریدونکي دي زموږ د ویډیو کتونکي دي هغوی دپاره دعا ده چې الله رب العزت دې په تاسو باندې خپل رحمتونه نازل کړي. ستاسو چې څومره جایز مرادونه دي خواهشات دي الله دې هغه پوره کړي او بیا د هغې نه پس په کروڑونو بشمیره درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. امید ده چې ټول دوستان به د صحت د عافیت په جامه باندې به جوړ یې. تاسو زمونږ ویډیوګانې ډېر په غور باندې اورئ او زه ستاسو دپاره محنت کوم وظایف در کوم. الله رب العزت دې په دغه وظایفو په وجه باندې ستاسو ټول مشکلات آسان کړي. د ټول نه مخکې ته یوه خبره کوم بیا وروستو دا خبره پاتې کیږي چې زما د وظایفو د اجازت دپاره صرف او صرف دغه یوه خبره ده چې زمونږ چې څوک د کمې وظیفې اجازت زمانه غواړي چینل سبسکرایب کوي او ویډیو لایک کوي او څوک چې اجازت غواړي که هسې ګوري خو ګوري دی خو چې ما ته دې اجازت میلو شي نو نارینه به خپل نوم لیکي او که زنانۍ نو هغه دې ماشاءالله یا سبحان الله او داسې ښایسته الفاظ دې ولیکي نو هغې ته زموږ اجازت دی. نن چې زه تاسو ته کوم عمل خیمه دا یو ډېر ناشنا عمل دی. دا د الله الصمد عمل دی. دا ډېر جلالي عمل دی او ډېر زبردست عمل دی. اکثر زنانه دا په کورونو کې کوي او دا چې کوم دی په طریقو نه پوهېږي. څوک یې 100 لاک ځل کوي او څوک څه کوي هغه الټا په هغه کور باندې نور هم مصیبتونه راشي تکلیفونه راشي او وایي خواریانې چې دا خو مونږ الله الصمد عمل وکړو نو د هر شي خپله یوه طریقۍ نو کوشش وکړئ چې دا زنانه چې کومې دي دا د یو بل نه وظایف مزده کوئ. چې کوم ټایم تاسو وظایفو له ورکوئ نو هغه ټایم تاسو تلاوت له ذکر و اذکار له ورکوئ نفلونو له ورکوئ خو بې اجازته وظایف مه کوئ. هغه کور کې اکثر خلک وظایف وکړي نو هغه وظایفو د مشکلات د ختمېدو په ځای باندې نور هم مشکلات سیوا شي. نو د الله الصمد عمل به درته ښیم دا د څه دپاره چې دا د مشکلاتو دپاره د حاجت پوره کېدو دپاره یو سړی په لکونو روپو قرضداري یا یو ځای کې ورته نوکري نه میلاویږي یا خپل کور نشته دی یا یو ځای کې یو کیس یې نښتی دی او دا پریشانه دی چې ما ته به دا خوشخبري کله میلاو شي. نو دا دومره زبردسته وظیفه ده چې زه تاسو دا وظیفه وښیم نو امید دا دی چې تاسو به د دې وظیفې په دوران کې به تاسو ته خوشخبري میلاویږي. که وظیفې دوران کې میلاو نه شي 2 ورځې پس به میلاو شي 3 ورځې پس به میلاو شي 10 ورځې پس به میلاو شي خو دا دومره زبردست او جلالي وظیفه ده چې دې کې به انشاءالله العزیز د الله نه امید ساتئ چې په هغه ورځ باندې یا داسې خلک هم پکې شوي دي چې د وظیفې په دوران کې دوی ته خوشخبري میلاو شوې ده. اوس خپل مسله چې کومه ده که د ښځې مسلې د جنۍ د رشتې دپاره یې ځان له کوي خاوند دپاره چې خاوند د ښځې نه خپوي یا ته ښځه خپوي یا د خاوند کاروبار نه یا د ښځې خپل د هر چا څومره چې الله رب العزت په دنیا کې مخلوق پیدا کړی دی د هر چا خپل خپل مشکلات دي نو د هر څوک د خپل مشکلات دپاره وکوي. نو راځم خپل عمل طرف ته چې دا به تاسو څنګه کوئ د الله الصمد وظیفه دا د کورونو کې تاسو 100 لاک او 2 لاک او 3 لاک او 4 لاک ځل کوئ نه دا به صرف 100 ځل 2000 او 100 ځل کوئ نو دا به دومره زبردست کار کوي چې یو کس باندې قرض الله رب العزت د هغې هغه قرض په 4 ورځو کې 24 لاک روپۍ ورکولو او هغه وکړه هغه 4 ورځو کې دنه الله رب العزت مالا سبب برابر کړ. نوکري میلاویږي کور د خپل نشته دی وایي چې دا انسان یو غټ ارماني چې زما خپل چت ماته میلاو شي د هغې دپاره هم تاسو کولی شئ. څه مطلب دا دی چې څه مراد ستا په زړه کې الله رب العزت به دې هغه مراد پوره کوي. طریقه کار د الله الصمد د وظیفې دا دی اکثر خلک زمونږ ویډیو سر کې واوري او آخره کې واوري چې بس وظیفې له بلا شم چا چې 1 سکند هم زما ویډیو مخکې کړله نو هغه ته زما اجازت نشته دی. دومره ګانې او ډرامې اورئ نو خیر دی 15 منټه وظیفه د خپل اجازت دپاره چې زه تاسو نه پیسې نه غواړم نو بیا تاسو دا مهرباني کوئ چې په دې کې بیا ویډیو سکپ کوئ مخکې کوئ یې
بل زما د واتس اپ نمبر ورکړی شوی دی نو زه په ساده پښتو الفاظو کې تاسو ته وظیفه خیم ما څه په بله مسله باندې ما نه تپوس کولی شي خو د دغه وظیفې باره کې ما نه تپوس نشي کولی ځکه چې زه په دې کې یو ټکی هم نه پرېږدم. اوس چې تاسو نه پوهېږئ نو هغه ستاسو خپل نصیب دی. طریقه کار دا دی چې څوک د الله الصمد وظیفه کوي نو د هغې د ټول نه مخکې به څه چلو کي چې اودس به وکړي. اودس به وکړي 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ به وکړي لکه صلات حاجت د حاجت دپاره 2 رکعاته نفل نیت به وتړي چې یا الله زه 2 رکعاته صلات حاجت کوم. د هغې نه پس په جانماز باندې ناستي او دا د شهادت ګوته چې کومه ده دا د ښي لاس دا ګوته چې کومه ده ته مونږ اشهد ان لا اله الا الله کې کم په مانځه کې اوچتو دا ګوته به اوچته به یې نیولي او 2100 ځل به دا ووایي الله الصمد الله الصمد. الله الصمد معنا دا ده چې الله بې نیازه دی. نو چې کله الله الصمد 2100 ځل 2000 ځل 2100 ځل ووي نو ده به دا ګوته تر هغه پورې دا نیولي نو دا به د خپله ګوته باندې دا ورچوف کي دا خپله ګوته به د 2100 ځل ویلو باندې به دا دم کي چې دا کله دم کړله نو بیا به داسې چل وکړي چې دا ګوته به چې کوم ځای کې دا ناستې په جانماز باندې نو د ځان نه به داسې ګول دایره په دې ځمکه باندې به کرخه راکاږي. ضروري نه ده چې لاندې دې په ځمکه باندې نشان جوړ شي ځکه چې بعضې سړی به په قالین ناستي بعضې په جانماز ناستي بعضې ځای کې به فرش شي نو کرخې ضروري نه ده بس روحاني طور باندې ځان نه کرخه تاو کوي چې تا وویل چې او به زما ځان نه ګوته تاو کړله او په دې په منځ کې زه کېناستم بس ځان نه به دایره تاو کړي دایره دې تاو کړله بیا به دوباره په هغه دایرې په منځ کې به کښېنې او سترګې به پټې کړي او که تا 2100 تسبیح دې را پیدا کړې وي 2000 تسبیح میلاویږي نو چې ستا سترګې به پټي نو بیا به ته شروع وکړي چې الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله بې نیازه دی. دا چې دی بیا پوره که بیا به د هغې نه پس 11 ځل درود شریف وي او د هغې درود شریف نه پس به 2 لاسونه د الله په دربار کې اوچت کړي او هغې نه بعد د هغه خپلې مسلې سوال وکړي د هغې د حل کېدو چې یا الله زما دا مسله حل کړي یا زما د محبت مسله ده یا زما د کاروبار مسله ده یا زما ته د دشمن نه مسله ده یا زما په عدالت کې کیس دی یا زما لکه څه مسله چې څوک زما چې دا ویډیو اوري نو د هر چا خپلې خپلې مسلې دي په دې باندې به ټول زما په خیال ګنټه به نیمه ګنټه به لګي. الله الصمد د سکند په 20 حصه کې ویلی کېږي په 1 منټ کې دا تاسو 15 ځل ویلی شي سکند کې ویلی کېږي دا نو دا تاسو ووایئ او انشاءالله العزیز الله به هغه مشکلات آسان کړي. ما دپاره هم دعاګانې وکړئ الله دې ستاسو ټول مشکلات آسان کړي د زړه مرادونه هم دې الله پوره کړي ستاسو حج بیت الله عمره الله دې دا ستاسو په نصیب باندې وګرځئ. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ انشاءالله د یو نوي ویډیو سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم د لوی الله په امان.